استاد پلار ته زه هندوخ ښکارېدم چې سېزله مې په خپله خو دوی قنوت نه ورځي. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ابراهیم تاج یم او د تاج کتاب کور نه ستاسو سره نن مخاطب یم. هغه سړی مې درته په ګوته کړی دی، هغه سړی مې درته راوستی دی چې کوم سړی تاسو مخکې په ویډیو کې کتلی و خو هغه مخ پټ کړی و او ماسک مې ورله لرې کړو د مخ نه. ما چې سړی را مخامخ کړم تاسو ته، تاسو یې وینئ او د ده مختصر غونته کې تعارف ملګرو زما نه نمبر یې غوښتلې او د هغې نه علاوه ملګرو بیا چې د دا ویډیو وغیره چې کوم ملګري که د سره رابطه بیا کولی شي او د خپل مختصر غونته کې تعارف ورده نو ډېره مننه کومه. دلته کې دوکان ته د راتګ امیره خوشحاله شي وروره خپله مختصره غونته کې پیژنګلو دغه کتونکو سره وکړئ. ډېره مننه کوم تاج صاحب چې موږ له مو ټایم راکړو او موږ له مو بلنه راکړله او د ټولو ملګرو مننه کوم چې یاره موږ په دې حالاتو کې خوښ کړو زموږ چې کوم دی نو زموږ نه غوښتنه وکړي. ډېره مهرباني د ټولو، یو پیره بیا مهرباني. او امیر حسین مې نوم دی، ملګري راته نادان هم وایي او ډېر په جاناني باندې یادېږم او بس د تاج صاحب سره راوړو کله ناکله. ځای راته وښیه. ځای خو ګلبهار کالوني ابخاتیان درویزې ډن. درویزې ډن او دلته په شیرګړ په بازار کې د موبایلو دوکان دی او زموږ سره دغه ښکته په مارکیټ کې نو ملګري ملاوېده غواړي بالکل هر ټایم راتلی شي. امیر زموږ ډېر ښه ملګری دی. امیر د دې نه علاوه په ولس واینز کې کار هم کوي. زموږ یو ولس واینز نوم باندې چینل دی په یوټیوب کې که تاسو سرچ کوئ په هغې کې د ده ډېرې ښه ویډیوګانې هم شته دي. هغه ویډیوګانې تاسو وګورئ، د هغې کې هم د خپل نور ټیلنټ راښکاره کړی دی. نو زموږ ملګرو همیشه هم دغه یوه هڅه وي، کوشش وي چې نوی ټیلنټ او نوي خلک تاسو ته راولو، په دغه سکرین باندې تاسو ته وښایو. زموږ هرګز دا مقصد نه وي چې موږ د پښتو سپکه کړو، موږ د پښتانه سپک کړو، موږ د په ځان پسې څوک وخندو. ملګرو پکې بعضو هغه مخکینی ویډیو کې کمنټونه کول چې یاره ته خو ادبي سړی یې، کم از کم داسې نه ده په کار. نو داسې خبره ملګرو هېڅکله نشته دی. دا هم یو ټیلنټ دی زموږ په پښتنو کې شکر دی. تاسو به وینئ په پنجابیانو کې هم ډېر خلک شته دی چې داسې ښه صلاحیتونو والا دي. د پنجاب په ټي وي او په ریډیو سټیشنو کې ناستي باقاعده هغوی غواړي، هغوی له ډېر عزت ورکوي، هغوی له مرکې کوي، په ټیویانو باندې راځي. نو همدغه رنګه که مونږ هم دغه خپل ټیلنټ رابار کړو، دغې خلکو ته وښایو چې یو بالکل زموږ سره هم داسې ټیلنټ شته دی. نو دا ډېره ښه خبره ده، د فخر خبره ده. زړونه به کلاو ساتو، سینې به هرتې ساتو، دغې خبرو ته هر قسم څیز چې وي هغه به زغمو. مونږ یو کوشش کوو، یو خپل یو زیار یو ستړی تاسو ته راوړو مخې ته په سکرین باندې، که هغه ښه وي او که بده وي خو تاسو په هغې باندې مونږ له خپل نظر خامخا راکوئ، ستاینه کوئ د هغه څیزه کوم نوی ټیلنټ چې راځي زمونږ په پښتنو کې. امیره وخت ډېر وشو، ستا نه به اوازونه اورو د خیره سره، ملګرو سره به څه شریکوئ تاسو؟ بس چې څه موږ سره دې ټایم کې ښکاري هغه به وکړو او دا مونږ خو چې څه کوو خاص کار د کوم اوازونه کړي د هغې نه علاوه نور اوازونه ملګرو ته وکړه وبکړو انشاءالله. دا خو مونږ خاص کر د ملګرو د دې خلکو دپاره چېرې یو سړی په زړه غمګین او هغه یو څیز وګوري او هغه وخاندي، د هغه په خوله مسکا راشي. نو د دې دپاره مونږ دا کوشش جاري کړی دی او بیا مننه کوو چې یاره دونه مونږ له ټایم راکوئ، ډېره مهرباني. او تاسو اواز غوښتنه کړې ده نو یو څو اوازونه به در سره دغه کړم. یو د مانی هغه اواز دی، وایي هلکه زر ولې راشه په سترګو مې خړه راغله، خټه کاپ ټیکو ته مې بوزه. زوی هسپتال ته بوځي، د هغې نه پس بیا اواز کوي چې چشمې که د نورې او که د نظر، خټه کاپ ټیکو دی ستاسو هم سفر. بیا بل یو اواز دی د جینۍ ته څوک رنګ وکړي په موبایل باندې یا جینۍ کال وکړي نو هغه ته وایي چې هلو السلام علیکم، څوک خبرې کوئ؟ زه خو جانانې خبرو کوم، څنګه چل دی بله اوس مې درته رنګ وکړو ته ګوره بیا خبرې نه کولی هسې د یس کو پیسې دې رانه ولې جی ما یس کړی بلکل، خو هغه ټایم کې مې مور هم کور کې به کار مې کو، ډېر زیات کار راته پروت و. صحیح ده، بیا ما ته بل ټایم رنګ وکړه، زه به تا ته بیا میسیج وکړم، بیا به راته رنګ وکړي. او بیا بل یو اواز دی د جاناني، بل یو قسم اواز دی، وایي Oye, kaguri uy zamana baba baram gini gori kakasam de jiblar da bachira wajah mayo. استاد پلار ته زه هندوخ ښکارېدم چې سېزله مې په خپله خو دوی قنوت نه ورځي. او یو بله یو ټرای کومه د مانی هغه راځئ چې لاړ شو
چکر له موسم هم یخ دی د کسکر صاحب دپاره مو یو شعر دغه کړی د خندا دپاره نه خو د هغه یو طرز مو کې کړی دی نو هغه دغه دی وایي نور په پرېوتو مازدیګرو نور په پرېوتو مازدیګرو نو چې نور په پرېوتو خامخا به مازدیګرو تاسو صاحب یو شعر ورسره شریک کړم وایي ته څومره ښایسته یې خو چې زه ولې بدرنګه یم ته څومره ښایسته یې خو چې زه ولې بدرنګه یم خو مړه چې زه ښکلی وی نو تا ته به چا ښکلی وي مننه ډېر ښه شمشاد انګار صاحب وایي که نه هسې ماحول د مزاحیې دی نو شمشاد انګار وایي چې تور دی او که سپین دی یار زما دی ولې څه چل دی زور یې څه په تا دی او که په ما دی ولې څه چل دی تور دی او که سپین دی یار زما دی ولې څه چل دی او ولې کړې بې ځایه د رقیبه سره شر په یار ستا په شانتې دیم په ده تبا دی ولې څه چل دی او څوک چې درته وایي یله او ګرځې د انګار سره نو هسې ورته وایې زما ماما دی ولې څه چل دی ټیک شوه میرا ورونه ډېره مننه دې کوم خوشحاله شي د مانی اواز راته بیا وکړه نورې خبرې که په هغه طرز کې نو نورې خبرې راته وکړه مونږ سره ګپ ولګوه په هغه خبرو کې ځه السلام علیکم جانانیه څنګه یې ښه وعلیکم سلام لالا څنګه چل دی خیر دی ته ښه خیر دی الحمدلله خو د یخنۍ د خرابوړې ما یاره دا یخني ولې ده نو بس تا خو زما هغه نیکه موسیقي چې دا د عمران خان سیچر کړی دی ښه زه دغه خبرې پرېږدوه خو ته د سهار نه واخله ماښام پورې بازار کې څه کار کوي یاره نو بس زه خو غونډه هفته خوشو ورځم د اتوار به ورځ بیا ډوډۍ وکړم ښه او چېرته شاعري دې کړې ده نو یاره د شاعرۍ څه خو مې ډېر شوق دی خو ویلی نه شم چل نه راځي ښه پلار د قاریږي په شعرونو باندې نو یاره زما پلار خو ډېر ساده سړی دی الحمدلله یرحمک الله یرحمک الله نو خوشحاله یم چې یاره ښه واده درته کړی دی نو شو کړی یو واده راته نه دی کړی په دې ډول خوشحاله یم هغه قصه راته وکړه هغه تا ته چې ستا غرور ته چې پلار وي که نه وایي ته چې څه غواړې چې بازار نه درته راوړم دغه قصه راته لږه وکړه نو دا داسې کارونو که نه چې زما غرونو ته پلار وي که نه او یو د یوې زوی سیدله راوړم جمع دی نو هغه ته وي دا ده وایي ما دا جورابې راوړه نو بس یو بل نه ده بوس هغه ورته وي ما د وړوکی شان غوټو اخلي اخیالې دی نو چې زما نمبر راغی ما د یوې زوی راته لاسي جر وکړمه ما ورته وي دا دا یخني د ما د وړوکی شان واده وکړه نو ویې کو درته کوې والې نو بس بیا مې دوه خپلې دوه برادې کړې دا چې د چپېړو ګزارونه راباندې وکړې چې ته خو یې څه خراب کړی یاره نو یاره بس څه وکړم پرېږده چې ساده ګورې غوندې مخیلې دي ډېره مننه ملګرو تر دې دمه زموږ د زغملو د ویډیو کتلو هر چېرته چې خوشحاله اوسئ په دغه یوه خبره باندې چې غواړو د ولس په مخ باندې خندا راشي لږ غوندې ساعت لا زموږ خپلې چجې نیولې وې عباس ته به ستاسو خیال یې مدثر عباس بیخي ځان نه چجې نیولې دي د خندا نه شین دی نو موږ هم دغه غواړو چې زموږ څومره هم غمزده ولس دی څومره په غمونو کې راګیر او څومره پښتون ولس دی غواړو چې دغه خلک په ټول عمر د خفګان ښکار شوي دي په دغه خلکو په مخونو باندې خنداګانې راولو نو په چېرته په سلو ویډیو کې ویډیو دوه درې داسې وي چې هغه به ستاسو د خندولو دپاره وي هغه مه مایند کوئ او ویډیو در سره مخکې شیر هر چېرته چې خوشحاله اوسئ اباد اوسئ د لوی الله په امان